د لومړي ځل لپاره د شپږیزه کرکټ لیګ سیالۍ په خوست کې ترسره کېږي. د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی دی چې د شپږیزه کرکټ لیګ یوولسم پړاو به د جولای میاشتې په لومړۍ نیټه د خوست ولایت په رحمت ولي مسرور کرکټ لوبغالي کې پیل شي. په همدې موخه د کرکټ بورډ له لوري خبري کنفرانس جوړ شو او د سیالیو په تړاو تازه معلومات له رسنیو سره شریک شوه. د کورنۍ کرکټ مسؤل نظیم جار د خبري کنفرانس په مهال د شپږیزه کرکټ لیګ د تیرو پړاوونو او د سګنی پړاو لپاره د خوست د ټاکل کېدو په اړه خبري وکړې. لدې مخکې لس پړاوه په کابل لوبغالي کې ترسره شوي دي او لکه څنګه چې ډېرو هیوادوالو هم دا غوښتنه وه چې ولې دغه سیالۍ نورو ولایتونو ته نه غځېږي. لله الحمد دا ځل موږ هڅه وکړله چې کوشش هم دا و چې بېلابېلو ولایتونو کې وسي، خو د لومړي ځل لپاره موږ وایو چې لومړی ځل ده نو دا ځل یوازې یو ولایت کې شونې ده چې په یو ولایت کې وسي. د لوبغاړو د غوراوي بهیر هم د خبري کنفرانس له مهمو موضوعاتو چې د غوراوي کمیټې غړي د لوبغاړو د ټاکنې او د غوراوي د بهیر په اړه د رسنیو پوښتنو ته ځوابونه وویل. 27% بازیکنایی که توتال 85 بازیکن میشه که 17 اسکواد است و 27% کس بازیکنایی است که از مسابقات نشنال تی 20 را پیدا کردیم و مسابقات شپږیزه. نوین الحق، عبدالرحمن، شرف الدین اشرف، نوید زدران، یما عرب، ضیا اکبر، این 6 بازیکنی هستند که یا زخمی هستند و یعنی نمیتونن که پارتیسیپیشن کنن و در شپږیزه بازی کنن چون یا حالت فیزیکیشان خوب نیست، زیر مراقبت هستند. همدا ډول د افغانستان کرکټ بورډ بیان د سیالیو د مهالویش د ترسره کېدو د ځای او د سګنی پړاو د ځانګړتیاو په اړه معلومات وړاندې کړه. کرکټ د مینوالو غوښتنه وه چې شپږیزه باید نورو ولایتونو ته هم انتقال شي. نو موږ په نورو ولایتونو کې هم د کرکټ ګڼ شمېر مینوال لرو او سږ کال خوست کې کېږي، انشاءالله په راتلونکو کلونو کې به نورو ولایتونو کې هم ترسره شي. دغه راز باید ووایم چې لکه د تیر په څېر بیا هم د 15 زونونو لوبډلې په دغه سیالیو کې لوبېږي چې د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي به پکې اشتراک ولري. همدارنګه د الف لوبډلې لوبغاړي، د کورني کرکټ هغه لوبغاړي چې د سپین بال قرارداد لري او یو شمېر ځوان لوبغاړي چې په هغې کې د نیشنل ټي 20 کارکردګي کوونکي لوبغاړي هم شامل دي، زموږ د 19 کلنو ملي لوبډلې لوبغاړي هم شامل دي، هغوی به هم په دغه سیالیو کې ولوبېږي. د خبري کنفرانس په دوام د سیالیو د تولیدي او تخنیکي چمتووالي په اړه هم معلومات شریک شو او چارواکو د غوره پوښښ لپاره د ترسره شویو چمتووالو یادونه وکړه. پروډکشن برخه یو څه غني سي او څه ښه سي، په هغې برخه کې پوره زیار ویستل سوی ده او دا ځل که خدای کول په 14 کمرو باندې یو غني پروډکشن سره خبره سوې ده چې په ډېر ښه کیفیت به انشاءالله تعالی دغه سیالۍ وړاندې کېږي. په همدې حال کې د ځینو لوبغاړو د مستقیم انتخاب په اړه باندې هم څرګندونې وشوې چې د غوراوي کمیټې غړي په تړاو خپل وضاحت وړاندې کړ. کیم بود جلال آباد و همزمان مسابقات نشنال تی 20 در قندوز برگزار شد. از او خاطر 3 بازیکنی هست که یا حقدار بودن که در مسابقات نشنال تی 20 اینا اونجا شرکت کنن چون یا عضو کیم بودن، از او خاطر یا نتونستن و مستقیم در شپږیزه کوالیفای کردن که خلیل احمد است، سمیع سرمست و محمد آصف موسازی. د غراس تر خبري کنفرانس وروسته د افغانستان کرکټ بورډ بیان سید نسیم سادات له ځوانانو راډیو سره په ځانګړو خبرو کې د سیالیو د پوښښ، د تبصرو برخې او د ملي لوبغاړو د ګډون په اړه نور مهم معلومات هم شریک کړه. باید ووایم چې د تیر په څېر به بیا هم د کورنیو مبصرینو ترڅنګ نړیوال مبصرین هم په دغه شپږیزه لیګ کې تبصره وکړي. دا مهال نه نړیوالې سیالۍ شته نه نور لیګونه شته، نو همدغه وینډو او دغه فرصت ته په لیدلو باندې د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي راغوښتل شوي دي تر څو په دغه سیالیو کې ګډون وکړي. د شپږیزه کرکټ لیګ یوولسم پړاو به د جولای له لومړۍ تر 14 نیټې پورې د خوست ولایت په رحمت ولي مسرور کرکټ لوبغالي کې ترسره شي چې په دغه سیالیو کې به د میسینک، بندي امیر، سپینغر، بوست او امو لوبډلې ګډون ولري. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان تر ټولو ستر کورنۍ شل اوریزه شپږیزه کرکټ لیګ پړاو له کابل څخه بهر د خوست په کوربتوب ترسره کیږي.